السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به یې او په تمنیل باندې مې هم کتلی وي چې یاره د داود شاه څه وشو یا د داود شاه نه مطلب دا دی خپه پرې شوې ده. نو په دې سیټه سره دا یو تصویر چلوم یقینا بیا به دا تصویر نه وي د ده نه مطلب خپه بالکل په حقیقت کې چې کوم دی موږ دا واورېدو چې یاره د خپه پرې شوې ده ځکه چې یاره ده چې کوم خپه لګېدلې وه او ډېرو خلکو به یاره د ده څه ویډیو رانغله یا نو واقعي چې یاره هغه په سخته کې مطلب دا دی خپه د هغه خرابېده نوره. نو تاسو له پته چې یاره کله یو ځای مطلب دې ته به کینسر غوندې دغه وایي چې یاره دا بیا نور بدن له نقصان ورکوي. نو ډېر ملګري چې کوم دی په دې باندې خوشحالېږي خو بهرحال د چا په تکلیف باندې چې کوم دی خوشحالي نه ده په کار ځکه چې دا اوس د عمر معذوره شو. دا بس د الله پاک ولا سزا په دې دنیا کې ورکړله. دا وګوره دا هم د ده دپاره یو قسمه سزا ده. البته که حادثه ده د حادثې په شکل کې مطلب دی د الله پاک دله یو سزا ورکړله ځکه چې دنیا خلکو به وتوي چې یاره ستا کار ټیک نه دی دا کوم ډانسونه وغیره دا چې کې دا کار دی ټیک نه دی دا داسې مه کوه دا داسې مه کوه. بل په دې اخرو ورځو کې دوست چې کوم دی هغه غټه غټه ګیره وه هغې وخورېله او دروغ یې ویله دا زما نه شي ضابط دغه کړه او دا زه به دروغ شم مختلف قسمه خبرې راتلې. بهرحال اوس چې سم شوي دي د سره نو دا به زه دا ووایم چې یاره دا د الله پاک د طرف نه په یو عذاب ځکه چې یاره لګېدلی په خپه باندې خلکو لاوې د خپې نه څوک نه مري او نه صدق کېږي او دومره دی مطلب هغه که ده یو ډرامه هم جوړه کړې وه که هر څه خو دومره دی په سیریس کې ولګېد چې یاره مطلب د خپې رګونه مکمل هغه کار پرېښو او بیا تاسو له پته ده چې یاره ډاکټران بیا وایي که دا ځای دی داسې نور پاتې کړو ټول بدن دله کینسر کوي بیا به نیم بدن اکثر پکې داسې چې کټ شي. نو ده نه دا خپه چې کوم دغه تصویر به تاسو کتلی وي چې یاره خپه ترېنه پرې شوې ده د هغې نه پس ځکه چې کوم دی د ویډیو نه ده راغلی. ډېر ملګري اکثر د مسافر خاص کر دغه ملګري اکثر میسیج وکړي په وټساپ یاره د داود شاه بیا څه وشو. نو موږ په خپله به دغه کشمکش کې چونکې زما خیال ما واورېدو چې یاره د 10-12 ورځې وشوې 15 پورې چې د نه خپه پرې شوې ده ځکه چې یاره نوره خرابېده او مطلب د نور بدن ته نقصان ورکوي. نو بهرحال اوس چې سم د سره شوي دی دا ټول د الله پاک د طرف نه دي خو اصل کې دا څه د سره د عمل وکړو خپل عمل مطلب دا ښه عمل چې کوم دی هغه د ده نه و ځکه ده چې کوم کردارونه څه کول نه هغه لکه خپل عمل د لارې مړ لګوره ده چې کوم عملونه کړي کوم کارونه یې کول د دروغ پروپیګنډې به جوړې کړل وې کله علي شاه به په مختلف قسمه ډانسونه خلکو ته ډېر دغه کړي خو بهرحال اوس د ده نه اوبه تېره ده. اوس که د ډېرې توبې بس هر څوک خدا د عمر معذوره شو د داسې وخت نه د الله پاک هر مسلمان چې کوم دی وساتي تاسو ټول وایئ چې امین او مطلب د چا په تکلیف باندې د چا په دغه باندې خوشحالېدل نه دي پکار ځکه دا وخت په هر انسان باندې راتلی شي. هغه یو متل دی که نه چې پردي 100 کورونه وران کړي خپل به یو آباد نه کړي. د پردي کور د ورانېدو که ته ډېر هم سوچ کړې خو مطلب دا دی هغه مطلب دا دی چې پردي 100 کورونه وران کړي خپل به یو آباد نه کړي. دا به مختلف قسمه ټول کارونه د ټیک نه خو بس د دې نه پس دی د الله پاک مطلب هدایت وکړي او دا سخته چې کوم دی دا دی په الله پاک اسانه کړي. خو ملګرو له زموږ دا خواسته چې د هدایت دپاره ورته دعاګانې کوئ کمنټس کې چې یاره الله پاک ورته نور او هدایت نصیب کړي داسې نه چې نور د دې نه پس په غفلتو باندې سر شي داسې چې نور د دې نه پس اوس په دغې خپه باندې په غفلتو سر شي نور ګړې وړې شروع کړي. نو الله دې خیر وکړي خو بهرحال د چا د نقصان لپاره مطلب په هغې خوشحالېدل دا ښه خبره نه ده ملګرو. ډېره زیاته مننه د ویډیو د کتلو او دا د داود شاه د خبرو چې د هغه نه خپه پرې شوی دې نه پس کیدای شي چې هغه په سوشل میډیا بیا رام نه شي. دا تصویر مې سره ټول په دې ویډیو کې ځکه شیر نه کړو چې یاره نه مناسب. بهرحال دواګانې ورته کوئ د ښه سوچ دپاره د ښه فکر دپاره.